د پاکستان د کابینې دفتر عمران خان نور لومړی وزیر نه دی. د پاکستان حکومت د کابینې دفتر په یوه رسمي بیانیه کې اعلان کړی دی چې د قومي اسامبلۍ له منحل کېدو وروسته عمران خان نور د دې هېواد لومړی وزیر نه دی. په بیانیه کې راغلي د پاکستان د اساسي قانون د 58 یعنې اولې مادې له مخې د قومي اسامبلۍ له منحل کېدو وروسته لومړی وزیر هم له خپلې دندې لیرې کېږي. د لومړي وزیر یو سلاکار شهباز ګل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کابینې دفتر پریکړه له اساسي قانون سره سمه ده. خو نوموړي ویلي د نوي سرپرست لومړي وزیر تر راتلو به عمران خان خپلې دندې ته دوام ورکوي. یاده دې وي چې عمران خان د یکشنبې پر سهار د پاکستان له ولسمشره د قومي اسامبلۍ له منحل کولو غوښتنه کړې وه. ولسمشر عارف علوي د لومړي وزیر له غوښتنې سره سم قومي اسامبلۍ منحل کړه او وروسته کابینه هم منحل شوه. اوس به یو سرپرست لومړی وزیر او کابینه واک سمبالوي او د پاکستان د اساسي قانون له مخې به په 90 ورځو کې دننه تازه ټاکنې کیږي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه وایي لومړی وزیر عمران خان د قومي اسامبلۍ په منحل کولو سره اساسي قانون تر پښو لاندې کړی دی او باید حساب ورسره وشي. خو ښاغلی عمران خان وایي مخالفین یې باید د پلمو پر ځای ټول ټاکنو ته ځانونه چمتو کړي او د پاکستان خلک باید د خپل برخلیک پریکړه وکړي. کابینې پریکړه: مخابراتي شرکتونه دې سیم کارتونه له ثبت پرته نه ویشي. افغان حکومت کابینې د ټلیفون سیم کارتونو د ثبت په اړه د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزارت غوښتنه تصویب کړې ده. د چارو ادارې مطبوعاتي ریاست ویلي دي چې کابینې یاد وزارت ته دنده سپارلې چې په هیواد کې د هیڅ مخابراتي شبکې سیم کارت د شخص په نوم له ثبت پرته د ویش اجازه نه ورکوي. همداراز کابینې امنیتي ادارو په ګډون ټول ارګانونه او اشخاص مکلف کړي چې د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزارت د اصولو او کابینې پریکړې ومني او تطبیق کړي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د سلواغې په 20مه کابینې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت طرحه چې ټلیفون سیم کارتونه ثبت او بایومټریک شي تایید کړي وو، خو مخابراتو وزارت ته یې لارښوونه کړې وه چې د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک لپاره دې یوه طرحه جوړه او پروسه